وخت د شپې 8 بجې د افغانستان خبر. د دې ساعت خبرونه وړاندې کېږي. نطقان ثریا پښتنی د خبرونو لنډیز. محترم نجیب الله نن د اقتصادي جرایمو پر خلاف د مبارزې کولو د عالي کمیسیون غړي نجیب الخاني په ماڼۍ کې ومنل. د ولسي جرګې د دفاع او ملي امنیت او د اتباعو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو د ساتنې کمیسیونونو نن غونډې وکړې. د دولتي امنیت وزارت ارګانونو د وسلوالو اسرافیلو د ورانکارو عملونو د مخنیوي په خاطر نن د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې تفصیلي عملیات ترسره کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې ترکیه تیاره ده چې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لاره کې هر راز مرسته او کومک وکړي. په هند کې عامه انتخابات پیل شول. پوره خبرونه وړاندې کېږي. د افغانستان د رئیس محترم نجیب الله نن له هغې مخکې د اقتصادي جرایمو پر خلاف د مبارزې کولو د عالي کمیسیون غړي چې په دې وروستي وختونو کې د وطن د دفاع د عالي شورا تر څنګ رامنځته شوي دي د جمهور ریاست د ګلخانې په ماڼۍ کې ومنل او له هغو سره یې د هغو اقتصادي جرایمو پر خلاف د جدي مبارزې د ضرورت په باره کې خبرې وکړې چې د خلکو د ورځنیو اړتیاوو سره نږدې ارتباط لري. د باختر اطلاعاتي اژانس خبریال د پوهې چې د افغانستان جمهور رئیس د کمیسیون غړو ته په خطاب کې وویل دا ضروري ده چې د خلکو لپاره د ضروري موادو د ویشلو د میکانیزم په باره کې فکر داسې لارې چارې وسایل او طریقې ولټول شي تر څو چې مستحقو کسانو ته د ضروري موادو د ویشلو په باب د خلکو هغه همکاري جلب شي. زما په نظر ښه ده چې لازم ګامونه پورته شي. داسې ګامونه چې د خلکو لپاره قاطعي او غلامتوار وي. تاسو باور ولرئ چې خلک د مجرمینو او سوء استفاده کوونکو پر خلاف سخت جزایي تدبیرونه مخکې سره هرکلی کوي. مهمه دا ده چې ورانکار عناصر په دقیقه توګه تشخیص او له عادلانه محاکمې وروسته په کلکه مجازات شي. د افغانستان محترم جمهور رئیس زیاته کړه په هر حال مهمه دا ده چې د کمیسیون تصمیمونه د ټولنې د روان ژوند د حال او احوال سره ضمون ولري. د اقتصادي جرایمو پر خلاف د مبارزې کولو په خاطر دې د مالونو د ساتنې نورمونه جوړ شي. هغه مهم اقلام چې په بازار کې د خلکو ضروري مواد تشکیلوي په جد سره بیل او د هغو مالونو د ساتنې نورمونه چې د خلکو لومړني ضرورت بلل کېږي د دوکان مغازه او شخصي ګدام په مقیاس وضع شي او د ډله ییزو اطلاعاتو د وسایلو له لارې د خلکو خبرتیا کولو ته وشي. د افغانستان جمهور رئیس محترم نجیب الله وویل د خلکو د همکارۍ د جلبولو په مقصد د لازم تحرک رامنځته کولو لپاره د کمیسیون غړي باید کله کله د کابل ښار مربوطو ناحیو ته لاړ شي او د هغو ناحیو د اجتماعي شخصیتونو د ګذر وکیلانو او سپین ږیرو نظریې او پیشنهادونه واوري. که چیرې عملي اړخونه یې درلودل چې هغوی او مسؤلي رعایت شي. دغه راز د دولت د کمیسیون د غړو پر نمایندګۍ د افغانستان له محترم جمهور رئیس سره ژمنه وکړه چې دا کمیسیون باید د سبوتاژ د خلکو د ضروري موادو د احتکار د جرایمو پر خلاف د مبارزې په سختولو کې لازمې هلې ځلې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله په نامه د نایجیریا د فدرالي جمهوریت د جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی قمندان جنرال ابراهیم بابنګیدا لخوا د هغه پیغام په ځواب کې چې مخکې د هغه هېواد د ملي برید له امله مخابره شوی و کابل ته د مننې پیغام رارسېدلی دی. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د سیاسي بیروغړي او مشیر نجم الدین کاظمي پرون په بخارست کې د رومانیا د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د رومانیا د کمونېست ګوند د مرکزي کمیټې له عمومي مشر او د رومانیا د سوسیالستي جمهوریت له جمهور رئیس نیکولای چاوشسکو سره وکتل. نجم الدین کاظمي په پیل کې د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله سعودي سلامونه او پیغام نیکولای چاوشسکو ته وړاندې کړ. د وروسته د هېواد د پوځي سیاسي حالت او له افغانستان له د شوروي پوځي قواوو د ستنېدو او بشپړتیا وروسته د هغه د پرمختیاوو او د پاکستان او امریکا لخوا د ژنیف له ماسټلیکونو نه د سرغړونې او د مستقله توګه د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په کار کې د افغانستان د خلکو د وسلوالو پوځونو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو او د هېواد د نورو ملي ځواکونو د ځواکمنۍ او مېړانې په ارتباط خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې وروستیو میاشتو یو ځل بیا د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په ګډون د ټولو سلو ځواکونو په شمول د سیاسي لارې د هېواد د مسألو د حل فصل د لارې پر بنسټ د افغانستان د جمهوریت د مشرتابه د پیشنهادونو سموالی تایید کړ.
د افغانستان جمهوریت د خپلواک او ناپېیلي هېواد په توګه د ملي ګټو د سمبالولو د خپلواکۍ ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ټینګښت او د سوله ییز ګډ ژوند د اصولو له مخې د حقوقو د برابرۍ متقابل درناوي او یو د بل په کورنۍ چارو کې د نه لاسوهنې د اصولو له مخې د هېوادونو د سیاسي او اقتصادي نظام له پام کې نیولو پرته له ټولو هېوادونو سره د دوستانه اړیکو د پراختیا او ټینګښت غوښتونکی دی. وروسته د افغانستان د جمهوریت او رومانیا ترمنځ دوستانه اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا په کابل او بوکارست کې د دواړو هېوادونو د سیاسي نمایندګیو د پرانستلو او فعال کېدو او د افغانستان د مسألو د سیاسي حل و فصل د چټکتیا په کار کې د رومانیا او پخپله د نیکولای چاوشسکو لخوا د لا زیات فعال رول د لوبولو په وخت د افغانستان د جمهوریت هیله څرګنده شوه. نیکولای چاوشسکو په پیل کې د محترم نجیب الله د پیغام او د رومانیا د کمونېست ګوند د 16مې کنګرې په کار کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د هیئت د ګډون له امله تود هرکړۍ او مننه وکړه او په مقابل کې د محترم نجیب الله په نامه دته دوستانه پیغام ورکړ. نیکولای چاوشسکو ټینګار وکړ چې د رومانیا دریځ له بهرنۍ لاسوهنې پرته د افغانستان د خپلواکۍ ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې او ټینګښت پر بنسټ له سوله ییزې او سیاسي لارې د افغانستان د مسألو د حل و فصل له لارې سره د ملاتړ پر بنسټ دی. نیکولای چاوشسکو د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او ټینګښت په باب خپله مینه څرګنده کړه. ویې ویل موږ به د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي نمایندګۍ د پرانستلو او فعال کېدو په برخه کې د ځان لخوا اقدام وکړو. د جمهور رئیس مرستیال عبدالحمید محتاط نن له غرمې مخکې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان په جمهوریت کې د فلسطین د دولت له سفیر او فوق العاده استازي جلال الدین محمد عبدالله سره د پېژندګلوۍ کتنه وکړه. د صدراعظم مرستیال سرور منګل نن د مرکزي پولیکلینیک او د وینې د بانک د مرکز ګرمۍ د تاسیساتو د ترمیماتي کار بهیر وکړ. د صدراعظم مرستیال د ساتنې په طرف کې په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سیدعلي سره هم سره و د دغو تاسیساتو د ترمیماتي کارګرانو او کارکوونکو له کار او فعالیت نه د مننې په طرف کې هغوی ته نقدي سوغاتونه هم ورکړل. د باختر د اطلاعاتي اژانس خبریال د مربوط خبرځای نسرین خبر راکوي چې د میاشتني براوت له مخې ټاکل شوې وه چې دغه تاسیسات د 2 شمیرو افغانۍ په لګښت تابع شي، خو د کور جوړولو د تصدۍ د کارګرانو د کار او زیار له امله د دغې مرکز ګرمۍ د سیستم د ترمیم کار او بیا احیا کول د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د 15 ورځو مودې په بهیر کې بشپړ او له سره فعاله شوه. د یو بل خبر له مخې سرور منګل د علي اباد د روغتون د مرکز ګرمۍ تاسیسات او پخلنځی وکړ او د پلان او عامې روغتیا وزارتونو ته یې دنده ورکړه چې د دغه روغتون د مرکز ګرمۍ د تاسیساتو د اړتیا وړ شیان په چټکۍ سره برابر کړي او دغه تاسیسات له یوې میاشتې په لنډه موده کې فعال شي. د کابل ښار د سرحدي ښوونځیو د انګلیسي ژبو ښوونکو لپاره د زده کړې ورکشاپ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختي ادارې د انګلیسي ژبې د تربیې مرکز او د یونسکو لخوا جوړ شو. د ورکشاپ د پرانستلو په حالت موقع د افغانستان جمهوریت د ښوونې او روزنې وزیر خدایداد بشرمن د ورکشاپ د جوړولو د ضرورت په باره کې خبرې وکړې او په دې برخه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختي ادارې او د یونسکو له همکاریو نه مننه څرګنده کړه. دغه ورځ په دې مراسمو کې د یونسکو د انګلیسي ژبې د مرکز سرپرست ثریا حکیم د ورکشاپ د فعالیتونو د څرنګوالي د هدفونو په باره کې څرګندونې وکړې او په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختي ادارې عامر راس ممکن او په کابل کې د یونسکو استازي ابو علي د ورکشاپ د جوړولو په باره کې خبرې وکړې او د هېواد په سطحه ښوونې او روزنې په برخه کې د زیاتو همکاریو ژمنه وکړه. یو مربوط خبرځای د باختر اطلاعاتي اژانس وویل چې په دغه ورکشاپ کې چې 14 ورځې دوام کوي او په هغه کې د کابل ښار د ثانوي ښوونځیو د انګلیسي ژبې 50 سره ښوونکي برخه لري او د انګریزي ژبې د تدریس میتودونه زده کوي. دغه خبرځای وویل چې د یونسکو د انګلیسي ژبې مرکز په 1360 کال کې په کابل کې جوړ شو او تر اوسه پورې یوازې د دولت کارکوونکو ته د انګلیسي ژبې تدریس کړی دی، خو له دې وروسته به د نورو ولایتونو د ښوونځیو د انګلیسي ژبې له معلمانو سره د دغه ډول ورکشاپونو په جوړولو سره تدریس وکړي. د قاضي القضات د مرستیال عبدالحکیم شرعي جوزجاني په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت د سترې محکمې واکمن هیئت د هرات، فراه، نیمروز، کندهار او د هلمند د ولایتونو او د شینډل د لویې ولسوالۍ د محکمو له کتلو وروسته پرون کابل ته رسمي شو. هیئت د دغو ولایتونو د مشرتابه له هیئتونو سره
د لیدنې کتنې په ترڅ کې د محکمو په کار کې ستونزې په ګوته کړي او په دې بابي د مربوطو مقاماتو د همکارۍ او مرستې غوښتنه وکړه. دغه راز هیئت د هلمند او کندهار په ولایتونو کې د افغانستان د جمهوریت د حقوقپوهانو د ټولنې ولایتي څانګې او د کندهار ولایت په سطحه د حقوقو د ساتنې د ارګانونو د هماهنګۍ کمیسیون جوړ کړ. د افغانستان د جمهوریت د قاضي القضات مرستیال د یو لارښوونکو په طرف کې د حقوقپوهانو د ټولنې هدفونه بیان کړل او د حقوقو د ساتنې د ارګانونو ترمنځ د متقابلې همکارۍ د پیاوړتیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. دغه راز د قاضي القضات مرستیال د راشروا په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته د قرآني آیاتو او د نبوي احادیثو په رڼا کې د ملي ورځو د سیاست اسلامي او انساني ارزښتونه او د جبهې اسلامي ضد او بشري ضد ماهیت لمونځ کوونکو په مانا او د لښکرګاه د جامع جومات امام او خطیب د هغه ځای د خلکو په نمایندګۍ د ملي ورځو له سیاست ارزښتونو د مدافعینو د لیکو د پیاوړتیا په لاره کې له هر بل سره خپل ملاتړ څرګند کړ. د افغاني سیمنټي د ټولنې هیئت د دغه ټولنې د لوی رئیسي او سکرټر جنرال سریا په مشرۍ چې څومره مخکې د نړیوال صلیب او د هلال احمد د ټولنو د لیک د عمومي اسامبلې په مهمه غونډه کې د ګډون لپاره جنوب ته تللی و. په دې وروستي وختو کې هېواد ته راستون شو. هیئت د دغه سفر په بهیر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د ناظم صدرالدین اغاخان د مرستیال د سره صلیب په نړیوالې کمیټې له رئیس د لیک د سکرټر جنرال له مرستیال او د افغانستان له راستنېدونکو خلکو سره د مرستې لپاره د لیک ځانګړې کمیټې له رئیس او د هغه راز په دې اسامبله کې د یو شمېر برخوالو معاشو او ټولنو د فاینانس سکرټر جنرالانو او شخصیتونو سره په جلا جلا توګه وکتل. د دغه لیدنو کتنې په ترڅ کې د افغاني سیمې د ټولنیزو فعالیتونو او د افغانستان له اړو خلکو سره د زیاتو مرستو د ترسره کولو په موخه د همکاریو د جلبولو په ارتباط خبرې اترې وشوې او د افغاني سیمې له ټولنې سره د دغو مرستو د هر راز همکارۍ ژمنه وشوه. د یو بل خبر له مخې د افغاني سیمې د ټولنې لویه رئیسه او سکرټر جنرال د دغې اسامبلې د کار په پای کې د فدرال ارمان د سولې د کلي د ټولنې په بلنه هغې هېواد ته لاړه او د هغو لیدنو کتنو په ترڅ کې چې د سولې د کلي له مسؤلینو سره وشوې له افغانستان سره د دغه کلي زیاته همکاري جلب شوه او ټاکل شوې ده د فدرال ارمان د ټولې د کلي لخوا یا اندازه درغه او طبي سامان الات او مواد د افغانستان د ماشومانو روغتونونو په کې بیا د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا په خونده د هغې هېواد پارلمان له 1 ملیون دلار په مرستو څخه په استفادې سره د افغاني سیمې ټولنې ته راولېږل شي. د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د افغان د میاشتې د پلانونو د تصمیمونو د تحقق په خاطر د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان د کابل د کاري کمیټې 15 پلانونو نن د کابل ښار د کندي کمیټې په تالار کې جوړ شو. د باکساپ اطلاعاتي اژانس خبریال خبر راکوي د پلانونو د کار په پیل کې د هغې کمیټې د کار او فعالیت اساسي راپور د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان د کابل ښار د کاري کمیټې د منشي لخوا وړاندې شو او د هغه په وخت کې د واک لرونکو د پیاوړتیا او د عمومي نتیجو د سیاست د خاطرې د کابل ښار د سازمانونو او کمیټو د کار راتلونکي دندې او لوري روښانه کړ. وروسته 15 تنو برخوالو د اساسي راپور په باب خبرې وکړې. د پلانم کار د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې منشي او د کابل ښار د ګوندي کمیټې منشي داود رفیندیار وڅېړه او د کابل د ښاري کمیټې انتقالي بیرغونه او د ویاړنې ویمپلونه یې دوهمې 5مې او لومړۍ ناحیو ته چې د دغه کال د لومړیو 6 میاشتو د کار په سیالیو کې په ترتیب سره لومړی 2 او 3 مقام ګټلی دی ورکړل. د کابل ښار د ګوندي کمیټې مربوط د انقلاب د سپاهیانو یوه ډله پرون د ننګرهار ولایت ته لاړه. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څانګه خبر راکوي په هغه غونډه کې چې د همدې امله د کابل په ولایت کې جوړه شوې وه. د کابل ښار د ګوندي کمیټې مرستیال د خپلو خبرو په ترڅ کې د خپلواکۍ د مخنۍ بشپړتیا او پیربیا د جلال آباد ښکلي ښار باندې د پاکستاني پوځیانو سعودي وهابیانو او د دوی تر ملاتړ لاندې افراطیونو د تېریو او یرغلونو د ټینګولو په لاره کې دوی خپلو مهمو دندو ته متوجه کړل. ورپسې د انقلاب څو تنو سپاهیانو د نورو تر منځګۍ د خپلو وسپارل شوو دندو د ترسره کولو په لاره کې د هر ډول څرګندنې او ځان تېرېدنې ژمنه وکړه. د یو بل خبر له مخې د انقلاب ځینې سپاهیان د ننګرهار په ولایت کې د خپلو دندو د بریالي سرته رسولو وروسته نن کابل ته راغلل چې د دوی د راتللو لړۍ روانه ده. د ولسي جرګې دارالشاه د خبرې سیاسي اژانس ته خبر ورکړ چې جرګې د دفاع او ملي امنیت او د اتباعو د شکایتونو د اورېدو او د حقوقو ساتنې کمیسیونونو نن غونډې وکړې او د مربوطو مسألو په باب لازم تصمیمونه ونیول. د دفاع او ملي امنیت د چارو کمیسیون د وسلوال پوځ د منصوبینو د یو شمېر اړیزو په باب امر وکړ.
د کمیسیون پرېکړه د اجرات په مقصد د دفاع کورنۍ چارو او د دولتي امنیت وزارتونو ته واستول شوه. دا دوه د شکایتونو د اورېدو د حقوقو د ساتنې د چارو د کمیسیون په غونډه کې رسېدلې اړیدې وڅېړل شوې. له غور او د تصمیم له نیولو وروسته د اجراتو په مقصد مربوطو ورځنو ته واستول شوې. د 1360 کال د میزان د میاشتې د 18 نېټې د 204 غڼه فرمان له مخې نن د دولتي امنیت وزارت د ارګانونو لخوا یو امریکایي له ځمکې کماین کېدونکی ځوانی د کوهستاني په مربوطاتو کې له یوې مخالفې وسلوالې ډلې نن روزل شوی دی. د باختر د اطلاعاتي اژانس پولیس څنګه خبر راکوي د دغې توغندي بیان له فرمان سره سم مقابل لوري ته حرکت شوی دی. د دولتي امنیت وزارت ارګانونو د پاکستان تر منځ وړاندې د وسلوالو افراطونو د ورانکارو او ویرې اچوونکو عملونو د مخنیوي په خاطر د پغمان د ولسوالۍ په مربوطاتو کې تصفیوي عملیات ترسره کړل. د باختر د اطلاعاتي اژانس پولیس څنګه خبره کوي چې د دغو تصفیوي فعالیتونو په طرف کې د دشکي هاوان او توغندي ویشتونکو په توپونو ګولۍ او د وسایطو ضد یو ماین کشف او ترلاسه شوی دی. د دولتي امنیت وزارت ارګانونو نن د 2 کیلوګرامو چاودېدونکو موادو په کشف کولو او ترلاسه کولو سره د قانون په ښار کې د زیاتونکي پیسې د تېښتېدو مخنیوی وکړی. په باختر د اطلاعاتي اژانس پولیس څنګه خبر راکوي چې دا چاودېدونکي مواد د امریکا متحده ایالاتو او پاکستان د دولتي تروریزم د پلانونو له مخې د هغو د مزدورانو لخوا زموږ د مسلمانو او دیندارو هېوادوالو د ګرځېدل کولو په مقصد د ښار په یوه ګڼه میشته سیمه کې ځای په ځای او عیار شوي وو چې د خلکو په حراسي د همکارۍ کشف او ثبت شول. د ملي روغې جوړې له تګلارې سره د مخالفو وسلوالو ډلو د یوځای کېدو په دوام پرون هم د بدخشان ولایت په مربوطات کې یوې بسکتیزې وسلوالې ډلې د جګړې له دوام نه لاس واخیست او د ملي روغې جوړې له انساني او اسلامي تګلارو سره یوځای شوه. د باختر د اطلاعاتي اژانس پوځي څنګه خبره کوي چې دغې ډلې ته د هغه ولایت د چارو مسؤلینو او یو شمېر سولهدوز خلکو ته هرکلی وویل او له ملي روغې جوړې له تګلارې سره د هغوی د یوځای کېدو یې هرکلی وکړ. په مقابل کې یو تن د نورو په نمایندګۍ څرګنده کړه چې د سولې او امنیت د تامینولو او د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق لپاره به هر راز هڅه او هاند وکړي. په شهزاده مشهور د محمد رفیق په نامه د پاکستان د استخباراتي سازمان یو تن جاسوس نن له غرب مخکې د افغانستان د جمهوریت د ملي امنیت د احساساتي محکمې د فضایي اعلاني غونډې په ترڅ کې د کابل ولایت د کنفرانسونو په تالار کې وشوه د 100 کالو په باندې محکوم شو. د باختر اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې خبریال خبر راکوي چې نن د پاکستان تبع په شهزاده مشهور محمد رفیق سید روان کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه د هېواد د وسلوال پوځ د مسؤلینو لخوا د ننګرهار ولایت سرپریوال په سیمه کې ونیول شو او تحت تفتیش لاندې ونیول شو. د تورن نسبتي دوسیه وروسته بشپړه او وروسته د ملي امنیت د اقتصادي څارنوالۍ د معزز څارنوال لخوا د ملي امنیت اختصاصي محکمې ته وړاندې شوه. خبر زیاتوي تورن محمد رفیق هم د تحقیق په بهیر کې او هم د علني قضایي غونډې په بهیر کې هغو جرمونو کې چې کړي دي لکه په غیر قانوني توګه د مخالفو وسلوالو ډلو په ترکیب کې د افغانستان د جمهوریت خاورې ته راننوتو، د مخالفو وسلوالو ډلو او د پاکستان د استخباراتي سازمانونو په ګټه د جاسوسي اطلاعاتو په راټولولو، د افغانستان د جمهوریت د دولتي واکمنۍ د کمزوري کولو په لاره کې په وسلوالو او ورانکارو فعالیتونو کې په برخه اخیستنې سره او د وسلوالو افراطیونو په ګټه په پراخه توګه په همکارۍ کې برخه اخیستنې سره په ډاګه څرګندونې وکړي او اعتراف یې وکړ. د ملي امنیت د اختصاصي محکمې قضایي هیئت د ملي امنیت د اختصاصي څارنوالۍ د معزز څارنوال لخوا د برابر شوي تورن لیک او د تورن محمد رفیق د تحریري او شفاهي دفاعیو او پرېدو او په دقیقه توګه د جرمي پاڼو سندونو او په رښتیا کې د نورو اثباتي نښانو له څېړنې وروسته تورن د پاکستان د استخباراتي سازمانونو په ګټه د جاسوسۍ د جرمونو په کولو، د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو په ګټه د وسلوالو او تخریبي فعالیتونو په ترسره کولو او له وسلوالې ډلې سره په نږدې همکارۍ او مرستې کولو کې مسؤل وبلل او د دې هېواد د کورني او بهرني امنیت څخه خلاف د جرایمو د قانون د 2 او 15 مادې له مخې د توقیف په لومړي وخت نه په 100 طالبان محکوم کړل. د محکوم په باب د محکمې حکم د محکمو د تشکیلاتو او صلاحیت د قانون د حکمونو له مخې بوت نه دی. د ده د استناف غوښتونکي حق محفوظ دی. خبرنامه